د فکري جګړې اهداف څلورم هدف د اسلامي نړۍ لپاره جعلي او د پردیو په لاس جوړ شوي قیادتونه رامنځته کول. د فکري جګړې له اهدافو څخه یو هم اسلامي هیوادونه او مسلمانې ټولنې له صالحو قیادتونو څخه محرومول او پر ځای د جعلي د پردیو په لاس جوړ شوو او پردي پالونکو قیادتونو معرفي کول او نوي نسل ته هغوی د ماډل او نمونې په حیث وړاندې کول. غربیان په دې پوهیږي ترڅو په اسلامي امت کې مخلص اصیل له الله جل جلاله څخه ویریدونکي او له خپل امت سره وفادار قیادتونه موجود وي، تر هغه پورې به په اسلامي نړۍ کې د غرب ارمانونه نه ترسره کیږي. له همدې امله غرب پرله پسې هڅه کوي ترڅو د مسلمانانو مخلص قیادتونه یا شهیدان کړي او یا یې بندیان تبعید او بدنامه کړي. ډول ډول توطیې او دسیسې ورته جوړوي ترڅو یې په ټولنه کې تاثیر له منځه یوسي. کله تورونه ورپورې کوي، اتباع او ملګري انشعابونو او انشاقونو ته تشویقوي، او کله یې د بېلارې کولو هڅې کوي او کله یې هم جوړجاړي مصالحت ته رابولي. خو د مخلصو قیادتونو پر ځای بیا په ټولنه کې هغو اشخاصو او جهتونو ته رشد ورکوي او تر شا یې درېږي چې د غرب پر لاره ځي او غواړي مسلمانې ټولنې هم د غرب پر لاره روانې کړي. دغه ډول غرب ځپلو قیادتونو ته په لاندې ډګرونو کې امکانات برابروي، رشد ورکوي او په خپله میډیا کې یې ځلوي. اول دیني ډګر. په دیني ډګر کې مخلص علما، دعوتګران، اجتماعي مصلحین له منځه وړي او یا یې تاثیر محدودوي او د فعالیت ساحې ورتنګوي. خو په مقابل کې هغه علما، مفتیان، خطیبان، درباري ملایان او پیران چې د غرب د اهدافو لپاره کار کوي، دیموکراسي د ژوند لپاره د نظام په حیث مني او سیکولریزم د ژوند د بڼې او عقیدې په حیث قبلوي، رامنځته کوي. دولتي وظایف ورکوي، د وینا او تاثیر لپاره رسنۍ په اختیار کې ورکوي ترڅو د حقیقي اسلام پر ځای چې الله جل جلاله یې غواړي خلکو ته منسوخ شوي بې تاثیره، بې حکومته او بې نظامه اسلام ورمعرفي کړي چې امریکا یې غواړي. دویم سیاسي ډګر. په سیاسي ډګر کې د مؤمنو سیاسي قیادتونو چې د الله جل جلاله د مخلوق لپاره د الله د نظام پلي کېدل غواړي مخه نیول کیږي او پر ځای خائن، دروغجن، ډارن، خرشوي، معاملهګر او منافق قیادتونه قدرت ته رسول کیږي ترڅو د دوی له لارې د اسلامي نظام د نفاذ مخه ونیول شي او مسلمان ملتونه د تل لپاره د غرب په سیاسي غلامي کې پاتې شي. دریم پوځي ډګر. په پوځي ډګر کې هم غرب هغه پوځي مشران رامنځته کوي چې ذهن او فکر یې دوی د اسلام په خلاف ور جوړ کړی وي او بیا وروسته د همدغو مسلطو پوځیانو په لاس اسلامي حرکتونه او د اسلامي فکر لرونکي له منځه ویسي. څلورم فکري ډګر. په فکري ډګر کې هم غرب په اسلامي نړۍ کې د هغو اشخاصو او جهتونو تر شا درېږي چې د غربي دیموکراسي، لیبرالیزم، سیکولریزم، هیومنیزم او نورو نا اسلامي نظریاتو او افکارو د خپرولو لپاره کار کوي. غرب دغه خلک تمیلوي، سیاسي احزاب ورته جوړوي او قدرت ته یې رسوي او د دوی په وسیله د مسلمانو مفکرینو مخه نیسي. پنځم اجتماعي ډګر. په اجتماعي او د ځوانانو په ډګر کې هم غرب هڅه کوي د ټولنې هغه لابالي، لنډغر، لویدلي او بې معنویته اشخاص لکه ډمان، سندرغاړي، نڅاګران، کرکټران او د فلمونو ممثلین ټولنې او ځوانانو ته د نمونې او ماډل په حیث وړاندې کړي. خو د هغوی حیثیت په ټولنه کې دومره اوچت کړي چې نور خلک یې تقلید وکړي او په لاره یې روان شي. همدا ډول هغه شکمنو، بې هویته او دخیلو اشخاصو ته د اجتماعي خدمتو ترسره کولو موسسې ور جوړوي او د غرب لوی موسسې فنډونه او وسایل په اختیار کې ورکوي ترڅو په مسلمانو ټولنو کې د خیر پالونکو او اجتماعي شخصیتونو په حیث تبارز وکړي. خو د دوی په مقابل کې د ټولو اسلامي مؤسساتو د فعالیت مخه نیول کیږي او کارکوونکي تر ډول ډول فشارونو او بندیزونو لاندې نیول کیږي. دا ټول هر څه د دې لپاره ترسره کیږي ترڅو په ټولنه کې د اصلو او مخلصو قیادتونه مخه ونیول شي او پر ځای جعلي او د پردیو په لاس جوړ شخصیتونه قیادت ته ورسیږي چې دغه خلک بیا په اسلامي ټولنو کې د غرب د اهدافو لپاره کار وکړي او حاکمیت ته د اسلام د رسېدو مخنیوي وکړي چې همدا د غرب له لویو اهدافو څخه یو